مخکې ترجمه چې دا خبره تر رسله وا چې د یوسف علیه السلام ورونو غلا یوړه او چې کله د خپل پلار یعقوب علیه السلام ته راغلل به خپل پلار ته ویلا چې دې موږ پلارا د مصر بادشاہ خو به موږ باندې غلا دا بند کړه و دیر ته ویلا چې سو پورې تاسو د خپل ورور بنیامین د ځانو سره راوستی نه یخ ټیم را سبا تاسو ته غلا نه میلاویږي او نه به مشتر نږدې کېږو دا خبره سره کولې والے لګیا دی غلا سره خلاصوله کوم سامان یې راوړو په سامان باندې لګیاول چې کله سامان سره خلاص ک اوه کته چې کومه پیسې ادراهم و دنانیر دو ورکړي ول کني په یغه غلې او په یغ سامان چې هغه دوه پیسې بیا او تای شوه به چې کله دواغه پیسې ولیدلې به دو په دې باندې ډېر زیات خوشحال تل ودا او تا ویلا چې دې موږ پلارا وګره د دې موږ پیسې دي غلا مور اوړلا او خپل پیسې ته واپس کړې دي اوس نور موږ ته شای غواړو چې غلا میلاوستا او پیسې ته میلاوسته او بیا دا او تا ویلا چې موږ بلار سو خپل اهل ته موږ غلا راوړو و د خپل ورور د بنیامین د موږ حفاظت کوو او فائدہ دا مشتبجه زکا چې موږ د پاره با یو وش غلا دا زیاته سي زکا چې موږ خو لاس ورونه تلیو لاس وش غلا دا مشترک کړلا او چې بنیامین د موږ سره لاړ دی به موږ ولس کسان سو به موږ په دې مشتغلا دا زیاته ملاو سي او بیا دا ته ویلا چې کومه غلا موږ راوړې دا غلا خو ډېره لشکې ده زکات یعقوب علیه السلام په دغه وخت چې د خاندان دا لاس کم سلور سوا کسانو ته رسیدلی و به ځکه دا زمن یو ته وایي چې دا غلا دا ډېره لشکې ده چې موږ سره بنیامین لاړ سي به به یغه برخه موږ سره غلا نوره زیاته سي ځکه الله تعالی فرمایي ولما فتحوا وهر کله چې خلاص کدو متاعهم سامان خپل وجدوا بضاعتهم من دې هغه خپل سامان چې کوم دراهم و دینار دو ورکړي ول ردت الیهم چې او واپس لایو په طرف ته دو باندې یعنی غلا ورکړي وا او د غلې سره خپل پیسې بیا ورکړي قالو ویلا د یعقوب علیه السلام زمانو یا ابانا اې دې موږ پلارا ما نبغي ته شاید نورا چې موږ غواړو ګوره پیسې خپل ته میلاوس له غلار ته میلاوس لا اوس نورا موږ زیات آی ته شاید غواړو دې دینا هذه بدعاتنا داغه سامان دې موږ چې کومه دراهم و دینار موږ ور وړي ول ردت الینا چې دا واپس کړلای سلای دا په طرف ته موږ باندې ونمیر اهلنا وموږ با غلا راوړو خپل اهل ته ونحفظ اخانا وموږ با حفاظت کوو د خپل ورور د بنیامین حفاظت په موږ کوو او بل طرف ته غلا به مستزیات سي غلا به موږ سره راوړو ونزداد کیل بعیر و زیاته بسې موږ د پاره یو وش غلا یو بار غلا دا به نور مرتضیاتای ملاوسی مخته خو لاس بارا را کړی ول اوس د بنیامین به مشتای ول لاس بارا ملاوسی ذالک کایل یسیر او دا غلا چې کوم موږ راوړې دا خو ډېر لشکې ده ولیا دا معنا ده چې ذالک کایل یسیر دا یو من غلا یا دا یو وش غلا چې کوم بنیامین ته ملاوي دا د بساده پر ډېر سوکا ده یعقوب علیہ السلام ته چې دا خبره وکړه یعقوب علیہ السلام ته فرمایي چې هرگز داسې نه کوم چې دا بنیامین زده تاسو سره ولر البته تاسو سره ځلژم او بدغ شر چې د الله جان چې تاسو به ماته یو مضبوطه وداره کو
د الله په نام باندې به تاسو ما سره وعده کوو چې تاسو به د بنیامین خامخا ما ته راولو بیا به داسې حلال یا شرارات دا به نه جوړاو چې بیا تاسو رایسو او تاسو بنیامین دا د تاسو نه ورک شي داسې حلال یا شرارات دا به نه کوو البته کچره داسې حادثه در جوړه سي چې په یغه چې تاسو ټول ختم سو نو په دې باندې تاسو مجرمان نه یو او کچره تاسو بیا غاسو کو چې تاسو روغ او سلامات راځو او بنیامین دې تاسو نه ورک سي بیا بدا دې تاسو حلا او شرارات به چې کله یعقوب علیه السلام ته زمونو مضبوطه وعده خپل ورکړه بیا بدغ ټیم چې یعقوب علیه السلام ویلا چې الله تعالی دې مشتاسو په دا ویلو باندې چې کومه خبره کاو الله په دې باندې گواه ده قال ویلا یعقوب علیه السلام لن ارسله معکم چې هرگز به ونه لږ تاسو سره د بنیامین حتی تر دې حد پورې تونه موثقا من الله چې تاسو ماته را تاګو کو پوي مضبوطه وعده سره د الله تعالی طرفه لتأتوننی به چې خامخا تاسو را تک کو په د بنیامین سره ماته الا ان یحاط بكم مگر کچره داسې حادثه جوړه سي چې تاسو ټول غیر کی او ټول بچ ختم سو نو په دې باندې تاسو مجرمان نه یو فلما اتوهم موثقهم به هر کله چې دو ورکړه یعقوب علیه السلام ته موثقهم اخبل فخاودا قال ویلا یعقوب علیه السلام الله تعالی جدا علی ما نقول وکیل جدا مشتاق سوایو الله تعالی په دې باندې گواه ده اوس یعقوب علیه السلام دې تغاړه چیر دا ولا چې بس بنیامین دې تاسو سره لاړ سي او دې دونه داوا دا واخصلا چې تاسو به خامخارولو اوس دوامبری بیا د یعقوب علیه السلام سمندر روانې دي او دوبه د مصر شهر ته درومي بیا به غلا راوړي به چې کله دو روانې دل به یعقوب علیه السلام خو زمن ول و زمنو باندې د خپل پلار د ډېر زیات مشفقي به یعقوب علیه السلام ته فرمایي چې اې د ما زمنو چې کله تاسو د مصر شهر ته داخلي جو بیا ټول په یوې دروازې باندې ما ور داخلي جو ځکه چې د یعقوب علیه السلام زمن ډېر صحتمند ول او ډېر کښلی ول د شکل و د صورت نه او ډېر کښلی ځوانان ول بیا دو ته وویل چې کله تاسو د مصر ښار ته داخلېږو بیا ټول په یوې دروازې باندې مه ور داخلېږو بلکې په ګوشي ګوشي دروازې باندې ور داخل سو او دا مخکې به دا شهرو دپاره خپلې دروازې وې د هر طرف نه به دا خپله دروازه وه لکه د بانو چې کوم ګیټونه یادېږي دا هغه چې دا ګیټونه لګېدلي ول داسې د هر شهر نه به دا ګیټونه او تنبې به لګېدلې وې یعقوب علیه السلام ته فرمایي چې تاسو په یوې دروازې باندې مه ورګډېږو بلکې په ګوشي ګوشي دروازې باندې وارسو ځکه چې تاسو باندې نظر نه ولګېږي و نظر دا حق ته نبی علیه السلام فرمایي العین حق چې نظر لګېدل دا حق دی وله رقیتن و دې دپاره دم و تویز دا ستا ده و د نظر لګېږي والے په سړي باندې دا چې کله یو انسان داسې یو کښلی شی وویني که انسان یو کښلی ځناور وویني بیا دا یې په زړه چې ووایي چې دا وګوره څومره کښلی ځناور ده لیا یو کښلی انسان وویني بیا دا وایي چې وګوره څومره کښلی انسان ده لیا داسې بختور سړی وویني بیا دا یې په زړه چې تعجب کوي چې دا څومره بختور سړی ده لیا داسې تکړه سړی وویني بیا دا یې وایي چې دا څومره تکړه سړی ده بیا چې کله انسان په زړه چې تعجب وکړي په دې خبرې باندې بیا الله تعالی فوراً په یک شي چې یو عیب پیدا کړي او دا دې دپاره الله تعالی پیدا کړي چې الله تعالی دا ثابتوي چې په دغه شي چې که دا انسان کښلی ده که مالداری ده که تکړه ده په دې چې د انسان کمال نه ده بلکې په دې چې کمال د الله تعالی ده دا الله تعالی په دغه انسان چې یو عیب پیدا کی زناواری په زناور چې عیب پیدا کی دې لپاره الله تعالی ثابتوي چې په دې چې اختیار او کمال د ما ده به کچېره یو سړی دا وایي
چې کله دا یو شلای شای ویني او دای وای چې بدخشي باندې د ما نظر ونه لګېږي بیغه د پاره نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دا روایت کوي چې کچېره یو سړی د بد نظر نه خپل ځان بچ کوي چې ما نظر بچاونه لګېږي به چې کله دا یو شلای شای ویني کا انسان دا کا زنوار دا کا گاډی دا چې کوم شای دی ویني به دا انسان وای چې ماشاء الله لا قوت الا بالله به دغه انسان دا نظر کا انسان دا کا گاډی دا کا زنوار دا به د نظر دا نه پلګي دا دغه لپاره د بد نظر ختم کېدل د لپاره دا وظیفه ده چې کله یو سړی وای چې ما نظر ونه لګېږي به دا دوا وای چې ماشاء الله لا قوت الا بالله و نظر دا حق تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې نظر دا اوش دا دګی تر رسای و انسان مرګ تر رسای چې کله په یو انسان باندې نظر ولګېږي به دا انسان مرګ تر رسای او چې کله په یو اوش باندې ولګېږي به دا خامخا دګی تر رسای د دغ علل ځکه یعقوب علیه السلام ته فرمایي چې اې د ما زمنو چې کله تاسو د مصر ښار ته داخلېږئ بیا ټول په یوې دروازې باندې مه ورځو بلکې تاسو په ګوشي ګوشي دروازې باندې ورګډېږئ او بیا یعقوب علیه السلام ته فرمایي چې دا زه تاسو ته یو تدبیر او چال درشاوم اوس که چیرې الله تعالی تاسو دپاره په تقدیر چې څه لیکلي هغه تاسو ته رسېږي و د ما دا تدبیر تاسو ته وشو چې تاسو په یوې دروازې باندې ما داخلې ځکه الله تعالی فرمایي وقال ویلا یعقوب علیه السلام یا بنی اے د ما زمنو لا تدخلوا مدخل تاسو من باب واحد په یوې دروازې باندې ودخلوا من ابواب متفرقه ودخلوا تاسو په ګوشي ګوشي دروازې باندې وما اغنی عنکم من الله من شیء و یعقوب علیہ السلام ته فرمایي چې نسه زدر کوي د تاسو نه د الله تعالی طرف نه څه شي الله تاسو ته سلی کل کړي او تاسو ته رسېږي ان الحكم ند فیصله الا لله مگر الله تعالی دې پر علیه توکلتو خاص به الله باندې زه توکل کوم وعلیه او خاص به الله باندې فلیتوکل المتوکلون توکل کوي توکل کوون اوس توکل وای دریتا توکل دې توای چې دا دنیا د اسباب دنیا ده چې کوم اسباب څه شي دې پر لګې دي اشایبه تخپل برابر کې به بیغنه بعد په الله باندې توکل دا څه باندې کوي چې یو شاید تا سره نه او تخپل مخاجبات ما په الله باندې توکل ده نبی علیہ السلام ته یو ورځ یو کس راغی به نبی علیہ السلام عادت مبارک داو چې کله با یو انسان د بل جن راغی به نبی علیہ السلام پوښتنه زنده کوله چې د کوم جن راغله او چا پر راغله د چا ملمای د خوراکو د څاک تنظیم د چا سره ده د برتی تنظیم د چا سره ده به نبی علیہ السلام ته یو کس راغی به نبی علیہ السلام دا پوښتنه زنده وکړلې بدو ته و چې یا رسول الله زه خو د تعامل مای د خوراکو د څاک تنظیم می با طاقت ای او د برتی تنظیم دا می با طاقت د نبی علیہ السلام پوښتنه زنده وکړه چې ته ګوشي کابل څوک صادر سره بدو ته چې یا رسول الله زه خو ګوشي راغنای به بیا پوښتنه زنده وکړه چې بتشي باندې راغله په شو باندې په سورلی باندې بدو ته چې یا رسول الله په اوشه باندې راغلای د نبی علیہ السلام پوښتنه زنده وکړه چې اوشه دې سکړه بدو ته چې یا رسول الله مې بار خلاص کړه او په الله باندې مې وسپارله د نبی علیہ السلام ته فرمایي چې دا سپارل نه شلای لارزه د اوشه سلمہ شاور وتړه بیغنه بعد په الله باندې سپارا ځکه چې دا د اسباب دنیا ده ولما دخلوا هر کلا چې داخل زلدو من حيث امرهم ابوهم چې کوم جنا دوته حکم کړه خپل پلار ما کانا نو یعقوب علیہ السلام یغنی عنهم من الله چې د فکړه وای دونه فیصله د الله تعالی من شیء د سشي والا الا حاجتن مگر دا یو خواهش فی نفس یعقوب پزړه د یعقوب علیہ السلام چې قضاها چې دا پورا ک
व इन्नहु व बेशका याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम लज़ू इल्मिन दा खामखा चेष्टान दे इल्म व लिमा अल्लमनाहु ज़का चे मुझ इल्म वर्कड़ा उदता वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून वलेकिन अक्सर कसान को दे बंदे न पैरी। अल्लाह ताला दे मुश्त इस्तेमाल करो तौफीक नसीब अमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह गुनाहों माफ़ सगीरा कबीरा कज़ान ख़तान गुनाहों माफ़ के अज़ेर जमे से मुश्किलात टोल मुश्किलात हल के ज़रूरतों शर दुरुस्त हजतों टोल पूरा के बीमारान त शिफा का मिला जला और नसीब के मर्दगान वो बख्शे कब्रों मुनव्वर के जन्नत बगीचे गुरजे या अल्लाह मुसफ़र सफ़र बखैर के हलाल रिज़्क़ नसीब के हराम न बच के या अल्लाह दे सफ़र से मुश्किलात टोल मुश्किलात तो सौका के या अल्लाह दे खैर रहमत बराम हुआ रहे बराम रहमत बेकदर हजत हुआ रहे या अल्लाह द ख़ुल हमद का ख़ुल रहमत वो सर पड़ा के या अल्लाह द गर्मी को सर्दी सर बदला के और फ़वद अमरी इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल